الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو اوریدونکو او د پیغام قنات او ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې حلقې درس او عنوان دی د محمد رسول الله د دې کلمې د شروطنا دریم شرط چې هغه علماو بیان کړی چې اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. کوم شینه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ منع کړیو هغه نه باید ځانونه بچ کو او ځانونه وساتو، او د کوم شي قباحت او بدی چې بیان کړي د هغه نه باید مسلمانان ډډه وکړي. نو دا دی لا اله الا الله او وروسته د محمد رسول الله د دې جز او جمله د شروطو نه دا یو شرط دی، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک یې یېرولی دي، منع کړي دي د ډیرو لویو ګناهونو نه، او دغه شان ته هغه ته کبائر الذنوب وایي، هغه ته اکبر الکبائر، هغه لوی ګناهونه د ګناهونو نه امت یې منع کړی، تر دې د وړو ګناهونو نه یې منع کړي دي چې هغه ته الصغائر او صغائر الذنوب وایي، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکروهاتو نه منع کړي. دغه شانته لکه څنګه چې د مبتلاتو مفسداتو دې نه امت منع کړی، نو دغسې د هغه څیزونو نه منع کړي دي چې هغه مشتبه دي، هغه ته مشتبهات وایي. ځکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات، ویقینا حلال ښکاره دي، دغه شانته حرام ښکاره دي، لیکن په مابین د حلال او د حرام کې داسې څیزونه دي چې هغه مشتبه دي، هغه ته مشتبهات وایي چې آیا دا زه وکم دا ماته جائز دی او که ونه کم ماته ناروا دی، شبهه وي پکې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دغه شبهاتو نه ځان وساته، د شبهاتو د ورنږدې نشو، فقد استبرأ لدینه وعرضه، نو د خپل دین او خپل عزت او ابرو بچ کړه. دغه وجه ده چې متقی انسان مؤمن مسلمان چې د الله خوف او ترس پکې وي
هغه خو د حرامو نه ځان ساتي لیکن د مشتبه څیزونو نه هم دی ځان ساتي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معلم و، هغه داسې خیرخوا انسان و چې زمونږ د ټولو خیرخواهي غوښتې، بلکې د بشریت خیرخوا و، د انسانیت یو لوی محسن و. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خطرناکو څیزونو نه، د هغه مهلکاتو شیانو نه، د هغه تباکونو کارونو نه امت منې کړی دی. په یو صحیح حدیث کې راځي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اجتنبوا الموبقات، ای خلکو تاسو د هغه هلاکونکي څیزونو نه، د مهلکاتو نه، د تباه کوونکو شیانو نه ځان وساتئ او خپل ځانونه بچ کړئ. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده، فورا هغوی ورته ویلې یا رسول الله، ای د الله رسوله، وما هي، دغه تباکون څیزونه کوم دي؟ هغه کوم شیان دي؟ هغه کوم څیزونه دي چې موږ ته معلوم شي او موږ ځانونه ترې وساتو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هغه اووه څیزونه ذکر کړي دي، او دا د حصر دپاره نه دي، بلکې په دې حدیث کې په یو مجلس کې د اوو مهلکو مرضونو نه او د اوو داسې څیزونو نه، هغه اعمالو شیانو نه چې انسان تباه کوي او هلاکت سره مخ کوي، د هغه نه منع کړې ده. اول څیز الشرک بالله، د الله سره شرک کول. یو سړی دی، هغه د الله مخلوق دی، بنده دی، پیدا کړی دی، خالق الله دی، مالک الله دی، رازق الله دی، خوراک او سکاک هغه الله بندوبست ورته کوي، د رزق انتظام هغه الله سبحانه و تعالی کړی، او اسمان د الله دی، ځمکه د الله ده، ونې بوټي او دا ټول څیزونه الله سبحانه و تعالی پیدا کړي دي، او دی د غیر الله او د مخلوق عبادت کوي. دا څومره یو لوی ظلم دی، دا څومره یو حماقت دی چې پیدا کړی الله او رزق درکوي الله، او د هغه د ځمکې اسمان نه مستفید او بندګي کوي د غیر الله. نو دې د وجې نه دې ته وایي شرک. شین ری کاف دا د توحید ضد دی. نو پیغمبر علیه السلام د دې مرض نه، د دې مهلک او تباکن څیز نه هغه امت یې منع کړی چې دا اکبر الکبائر، په ټولو ګناهونو کې لویه ګناه هغه شرک دی. په یو حدیث کې راځي ای ذنب اعظم، وایي کومه ډېره لویه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لویه ګناه دا ده چې ته ان تجعل لله ندا وهو خلقک، چې ته هغه الله سره شریک جوړ کې او بیا هغه ته پیدا کړی، خالق دی هغه دی، رازق دی هغه دی، مالک دی هغه دی، او سر ښکته کوي غیر الله ته، او سجدې کوي مخلوق ته، او طوافونه کوي د قبرونو نه. دغه شرک دی. د دې وجې نه ورونو، شرک دا یو عمل دی. شرک دا دو قسمه دی، یو شرک اکبر دی، یو شرک اصغر دی. لوی شرک چې سړی د اسلام په خلاصیږي، وړوکی شرک چې هغه ریا دی، سمعت دی، ځان ښودنه ده. او دغه شانته بیا شرک هغه دو قسمه دی، یو شرک قولی دی او یو شرک فعلی دی. دا ټول شرکونه الله سبحانه و تعالی دې نه موږ منع کړي، پیغمبر علیه السلام هغه د دې نه موږ منع کړي. د دې وجې نه چې کله د قرآن کریم آیتونه وګورې، داسې ګڼ شمېر آیتونه دي چې د دې امراضو نه الله سبحانه و تعالی امت یې منع کړی دی او انسانان یې منع کړي دي، او دا تباکن څیزونه دي. د دې وجې نه چې کله قرآن کریم
آیتونه وګورئ الله سبحانه وتعالی په یو آیت کریمه کې وایي ومن یشرک بالله چا چې د الله سره څوک حصهدار کړه په عبادت کې بندګۍ کې فقد حرم الله علیه الجنه الله په ده باندې جنت حرام کړی د به چیرې جنت ته لاړ نشي ومأواه النار او د ده ځای او ټیکانه او د اوسېدو هغه محل هغه څه دی د جهنم اور دی دا شرک دومره عظیمه ګناه الله سبحانه وتعالی هر ګناه بخي خو شرک نه بخي دا شرک دومره عظیم جرم دی او بیا الله سبحانه وتعالی فرمای ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې الله سره شرک وکړه مخلوق د الله سره برابر که په کارونو کې په صفتونو کې په نومونو کې نو دغه انسان گمراه شو په لویه گمراهي سره په شرک سره انسان گمراه کیږي په شرک سره انسان د جهنم مستحق ګرځي او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمای ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء وای څوک چې شرک کوي د الله سره مخلوق شریکي که هغه ولی وي که هغه نبی وي که هغه ملائکه وي که هغه پیر وي فقیر وي او که هغه ملا وي که هغه عامی وي که هغه حاکم وي او د الله سره برخمن کی په کارونو په څیزونو په صفتونو کې وای د دې داسې لوی جرم دی مثال دی فکأنما خر من السماء لکه چې یو سړی د بره نه د اسمان نه راوغورځي فتختطفه الطیر او بیا مرغان راولګېږي او هغه غوښې هغه ایسته یوسي او تهوي به الریح فی مکان سحیق او یا هوا راولګېږي د هغې دغه غوښې اندامونه هغه ژورو ځایونو ته او داسې ناکاره ځایونو ته یوسي الله اکبر دا شرک دومره عظیمه ګناه ده نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیرو داسې څیزونو نه منع کړي چې په هغه کې د انسان هلاکت دی که چېرته ورنږدې شي دویم په دې حدیث کې د شرک نه وروسته بل څیز نه چې موږ منع کړي یو هغه څه دی وروڼو السحر جادو منتر او دریم تباکن څیز مهلک په څیزونو کې چې موږ او تاسو یې منع کړي یو قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجل د پاک نفس هغه نفس چې هغه الله سبحانه وتعالی د هغې د وژلو نه منع کړي الا بالحق موږ هم په حق سره چې هغه حدیث کې راځي چې یو مؤمن نشي وژل کېدلی موږ هم په درې خبرو یو دا چې دی قتل وکړي قصاص شي دویم دا چې دی شادي شدی متأهل وي متزوج وي او د ښځې خاوند وي نو هغه به رجمولی شي او دریم چې کوم مسلمان هغه مرتد شي هغه به قتلولی شي من بدل دینه فاقتلوه حدیث دی د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي پیغمبر علیه السلام د یمن ته لیږلی و او ورپسې معاذ ابن جبل هغه ولیږه یمن ته او دواړه په یمن کې د دوه لویو ښارونو ګورنرانو نو کله چې معاذ ابن جبل په اسور ورغی ابو موسی اشعری هغه سره یو تن تړلی و او چې ورسېده وایي من هذا دا څوک دی هغه ورته دا یهودي دی او د اسلام قبول کړی او بیا بیرته اسلام یې پرېښوسته مرتد شو راکوز شه هغه ورته والله قسم په الله چې چیرې به زه کوز نشم حتی قضاء الله ورسوله تر دې چې د الله فیصله او د رسول فیصله عملي نشي هغه دا چې دا باید قتل شي درې کرته یې ورته وویلې کوز شه نه کوزېده وایي دا به قتلیږي بیا ایسته ابو موسی اشعري رضی الله عنه هغه یهودي هغه مرتد هغه قتل که بیا ایسته راکوز شو او بیا د شپې د قیام اللیل تذکره یې سره کوله د دې د وجې نه دا نفس پاک معصوم چې هغه ابریا دي هغه بوډاګان دي
هغه ماشومان دي، هغه بې جرمه او معصوم بچي دي، زنانه دي. دا اسلام د دې د وژلو نه منع کړې ده، ځکه د انسان وژنه دا ګناه کبیره ده او دا انسان په دوزخ کې جهنم کې هغه به ډېره زمانه پروت وي د دې قتل په وجه. دینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړې. څلورم هغه اکل مال الیتیم، د یتیم د مال د خوړلو نه منع کړې ده. دغه شانته پیغمبر علیه السلام د اکل الربا، د سود مال د خوړلو ګټلو حاصلولو نه منع کړې. او دغه شانته هغه شپږمه ګناه چې ده او شپږم تباکن سیز وتولی یوم الزحف، چې کله سړی د جهاد د میدان نه په تېښته وتښتي، دا هم ګناه ده، منع ده. اوم هغه دا چې قذف محسنات المؤمنات الغافلات، چې یو زنانه وي مؤمنه وي او موحده وي او دینداره وي او ناخبره وي او ته په هغه باندې تهمت لګوې او زنا ته منسوبوې، بدکارۍ ته منسوبوې او ته ورپسې خبرې کوې چې دې یارانه کړې فلاني سره جوړ دی. دا عظیم ګناهونه دي. دارنګه نور ډېر ګناهونه دي چې پیغمبر علیه السلام د هغې نه موږ او تاسو منع کړي یو. غیبت نه یې منع کړي یو، دارنګه ظلم نه یې منع کړي یو، دارنګه بهتان او تهمت نه منع کړي یو، د چا مال په زبردستۍ اخیستلو نه منع کړي یو، د اذیت او د تکلیف نه منع کړي یو، د یو شی بې اجازت نه اخیستل استعمالول نه منع کړي یو. دغه شانته د مسلمان بې عزتي کول، د مسلمان مال لوټول، د مسلمان وینه، آبرو، عزت تویول، لوټول، دې ټولو نه موږ او تاسو منع کړي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې مشهور حدیث دی: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا. و یقینا په تاسو باندې وینه د یو بل تویول، مال د یو بل لوټول، عزت آبرو د یو چا پایمالول دا حرام دی، لکه څنګه چې دغه حرم کې بیت الله کې جنایت کول، تیری کول حرام دی په دې ورځو کې او په دې میاشته کې او په دې ځای کې. نو دا په تاسو باندې ناروا ده، حرام دی چې مسلمان د مال خیال به ساتي، د عزت خیال به ساتي، د آبرو خیال به ساتي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د هغه د لاس د ضرر نه، د هغه د خپو د ضرر نه، د هغه د اندامونو، د ژبو، د لاسونو د دې د ضرر نه دی بچ وي، محفوظ وي. نو د دې وجې نه دا د شروطو د نبوت او د رسالت د ایمان راوړلو نه دی. او څلورم شرط د الله بندگی به نشي کېدی الا بما شرع على لسان نبیه، مګر په هغه طریقه، په هغه نهج او منهج چې هغه شریعت موږ له جایز کړی دی. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیپټي وظیفه هغه بیان و تشریع وه. ځکه دا عبادات چې دي دا توقیفي دي. دغه شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو ګڼو شمېرو احادیثو کې فرمایلي دي که یو سړی بندګي کوي، عبادت کوي، په سنت طریقه نه وي، نو هغه مقبول نه دی، منظور نه دی. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې په دین کې نوی څیز پیدا که او هغه د دین ورته وایي، هغه دین نه دی، هغه مردود دی، کائنا من کان، هر څوک کوي. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا که یو عمل وکړه او په هغه عمل باندې شرع هغه ته اجازه نه ده کړې او نه یې ورکړې او خلاف د شریعت وي، خلاف د
شریعت محمدی وي نو دغه عمل د مردود دی. د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فإن خیر الحدیث کتاب الله، بهترین خبره هغه خبره د الله ده، وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، او بهترین طریقه غوره طریقه هغه د محمد رسول الله ده. وإیاکم ومحدثات الامور، او د نوو څیزونو نه بدعاتو نه ځان بچ کړئ. فإن كل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار، هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی هغه ورته سبب د دینه کېدل دي او ورتلل دي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، آیا دا خلق د ځان نه په شریعت باندې روان دي، ځان له شرع جوړه کړي هغه چې الله سبحانه وتعالی په هغه باندې نه حکم کړی نه یې امر کړی. نو د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته خو دا ویلي دي ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، کوم شي باندې چې ما تاسو ته امر کړی او بیان کړی او ترغیب در کړی او ویلي مې دي چې دا وکئ نو هغه تاسو وکئ بقدر استطاعت خپل. ځکه د الله سبحانه وتعالی نه یریدل او د الله بندگی کول په خپل استطاعت سره او قدرت سره موږ مکلف یو. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله وایي هیڅ یو نفس ما مکلف کړی نه دی مګر هم د هغې د وس مطابق او د هغې د توان مطابق. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وما نهیتکم عنه فاجتنبوه، او کوم څیزونه نه چې ما منع کړي د هغې نه تاسو منع شئ. ډېر داسې څیزونه دي، ګناهونه دي، اعمال دي، افعال دي، اقوال دي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو منع کړي یو. او ډېر داسې افعال دي، اقوال دي، اعمال دي، کردار دي چې هغې ته موږ په پیغمبر علیه السلام امر کړی، ترغیب یې ورکړی، هغه به کوو. نو ښایسته اخلاق او ښه چلند، ښه معامله او ښه برخورد په دې پیغمبر علیه السلام موږ او تاسو ته امر کړی. د بد اخلاقۍ نه او دارنګه د دروغو نه، د ناروا نه او د اذیت نه او د داسې اعمالو، تصرفاتو، حرکاتو نه چې مسلمان ته پکې تکلیف وي، اذیت وي، د هغې نه موږ او تاسو پیغمبر علیه السلام منع کړي یو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم څیزونه چې الله تاسو ته درکړي او د الله د نبي په واسطه نو هغه تاسو قبول کړئ، عمل پرې وکړئ. او کوم شي نه چې پیغمبر علیه السلام تاسې منع کوي د هغه نه تاسو منع شئ. الله سبحانه وتعالی دې په دې شروطو د دې کلمې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو فقاهت هغه په دین کې سوا کړي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له